ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې د طالبانو د مفتي او مبلغ او د حقانی ډلې مولوی شیخ عبدالحمید حماسي د خبرو رد دی چې هغه وایي چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به روژه ماته په موټک وهلو باندې پای ته رساو یا روژه به په موټي باندې ماته، او صحابه کرامو رضی الله عنهم به خپل بچیانو ته د موټي وهل ورزده کول. همداراز به اصحاب کرام رضی الله عنهم به په جهاد کې موټي واهه. الحمد لله كفى وعلى عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال. استمناء بالید چې د استعمال کړي دا کلمه په عربي کلمه ده او د منی وستل د لاس په واسطه دی. په عربي کې دیته العادت السریه هم وای، په انګلیسي کې ورته مستریبیوشن وای، په پښتو کې ورته موټی وهل یا جلک وای. مخکې له دې چې خپل خبرو ته راشم، لومړی باید موږ د عبدالحمید خراساني تقریر او بیان واورو، بیا به د هغې نه وروسته زه خپلې خبرې وکړم. که زه په لنډو ټکو ووایم چې عبدالحمید حماسي چې کومې خبرې وکړلې دا مطلق غلطې دي او هیڅ قسمه سند نه لري، د خپلې ګیډې څخه ویلي دي او په جمهور علماو پر نیز باندې دا کار حرام دی. نو زما خبره به نیمګړې نه وي. لومړی زما دلیل د سورة مومنین د 4 څخه تر 6 آیاته پورې دی چې الله جل شانه وایي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. چې وایي بهترین خلک یا فرزګار خلک هغه دي چې د خپل فرجونو حفاظت کوي او دا خپل فرج یوازې په خپل ښځو او یا په وینځو سره استعمالوي او هیڅ قسمه د بل کار لټول نه کوي. که چیرته د بل کار لټولو کې، نو په تحقیق سره دا ډله چې دا تجاوز کوونکې ده. اول رد چې د په اصحابو کرامو باندې تورو تاړه چې خسره د دې چې نکاحګانې به یې کړې وي او بیا به یې موټی واهه، نو د په اصحابو کرامو ته تجاوز کوونکو خطاب یا نوم خطاب وکړو. امام شافعي په خپل کتاب الام 5 جل 11 پاڼه کې وایي چې په هیڅ ډول باندې د خپل تناسلي آلې سره لوبې کول چې د استمنا یا د مني وتلو حالت ته ورسیږي جواز نه لري، مګر یوازې د خپلو بیبیانو یا ښځو سره او موټی وهل چې دي حلال نه دي. همدار شیخ تیمیه رحمه الله فرمایي په مجموع الفتاوا 11 جل 504 صفحه کې چې استمنا چې ده د جمهور علماو د اکثرت علماو پر نیز باندې چې ده مباح نه ده. دلته د مباح کلمه لا یباحه او ولو که د زنا ویره وی او که نه وي، د زنا ویره وی او که نه وي، موټی وهل چې دي مباح نه دي. همداراز په مجموع الفتاوا 14 جلد او 229 صفحه کې فرمایي په استمنا چې ده په لاس باندې چې ده حرامه ده. په لاس باندې استمنا یا منی ایستل یا موټک وهل چې دي دا حرام دي د جمهور علماو په نیز باندې، او که چیرته څوک دا کار وکړي باید سزا ورکول شي. موټی وهل د جمهور علماو په نیز باندې چې دي حرام شو.
همدارس فتاوی الکبرا دریم جلد 419 صفحه کې راغلی دي چې استمناء چې ده په اصل کې حرامه ده، په اصل کې حرامه ده د ټول جمهور علما په نسبت باندې، او کوونکي ته باید تعزیری سزا ورکړي، خو دا سزا باید د زنا د سزا یا د حد په اندازه نه وي. الشنقطی رحمت الله علیه په وضوح البیان 5 جلد او 515 صفحه کې فرمایي چې جمهور علما په د موټي وهلو په تحریم باندې په اتفاق دي د سورۃ المؤمنون د آیاتونو د تفسیر په نظر کې نیولو سره. په تمام المنه فی تغلیق علی فقه سنن البانی 400 صفحه کې راغلی دي چې شیخ ابن باز او ابن اسماعیل او البانی په نسبت باندې موټي وهل د سورۃ المؤمنون د آیات په نظر کې نیولو سره حرام دي. زیاتوي چې دوی دا نه دی ویلي، په دې فقه کې زیاتېږي چې دوی دا نه دی ویلي چې که زنا ویره وي نو بیا د موټي وهل جواز لري، او که د زنا ویره نه وي نو موټی جواز نه لري، بلکې که د زنا ویره وي نو دلته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د طب نبوي حدیث دی چې هغلته ځوانان ته چې یا معاشر الشباب یا د ځوانانو ډلې که چېرته تاسې ویرېږئ د زنا څخه نو واده وکئ، او که د واده توان نه لرئ نو روژې ونیسئ. نو ده وایي چې د طب نبوي خلاف مشوره ځوانان ته ورکولو ته چې دی دا چې دی ګناه کبیره ده، دا ګناه کبیره کې شمارل کیږي، او باید په دې خبرې ته باید ټول خلک پام ورئ. همدارس په فقه حنبلی کې المعانی علی مختصر الحرکه و معو شرح الکبیره علی متن المقنع 4 جلد 250 پاڼه کې راغلی دي که چیرته څوک په لاس په واسطه منی وباسي په تحقیق سره حرام کار وکړو. کتاب الفقه علی مذهب اربع الجزیری کی صفحه 1223 کی، او همدارس الکبرى الفتاوا دریم جلد 419 پاړه، او فتاوا شیخ ابن اسماعیل دویم جلد 911 پاړه، او در المختار 4 جلد 28 کې راځي په تحقیق سره استمناء یا موټی وهل چې دي حرام دي. که څوک دا کار وکړي نو باید سزا ورکړل شي، او سزا باید د زنا د حد په اندازه نه وي. اوس راځم د عبدالحمید حماسي خبرې ته چې هغه مسند عبدالرزاق راوړی دی. اول دا دی چې دا کتاب نوم یې غلط اغستی، دا مصنف دی، مصنف عبدالرزاق دی. تاسې هلته بیا واورئ مقایسه کوي. مصنف عبدالرزاق کې په ضعیفو حدیثونو باندې چې راویان مجهول دي، ځینې راویان معلوم نه دي، ځینې راویان ضعیف دي، په ځینې کې مقطع د راویانو راغلی ده. نو په دې داسې حدیثونو باندې هغه صرف د حدیثونو را انتقال کړي دي، هغه د جواز معنا نه لري، او هغه حدیثونه هم چې دي د یعنی ما وویل چې ضعیف حدیثونه دي. نو په هغې کې یو حدیث راځي لیکي چې انی اعبس بذکری حتی انزل قال ان نکاح الام خیر منه. یو حدیث دا دی چې یعنی ما د خپل ذکر یا تناسلي علي سره لوبې کولې، تر هغې پورې به مې لوبې ورسره کولې چې منی به یې ووتله. نو ورته وویل شول چې ته چې دی نکاح چې ده بهتره غوره له دې نه ده. همدارس په اخر الجبوي کې په سنن الکبرا 1 جلد 190 صفحه کې چې دی د حدیث ته ضعیف حدیث ته چې راویان په سلسله کې ضعیف راغلي، منقطع راغلي دي، او یو عالم چې دی دغه ثقه دی، یو عربي ثقه دی، وایي یو هلک را روانو، یو هلک ناستو او یو ډله خلک ولاړو، او دې ډله خلک ورته وویل چې یا لکه راوځه راځه را روان شه، خو هغه هملته ناستو. نو کله چې دا هلک خلاص شو راپورته شو، نو ابن عباس ته یې وویل چې زه یو ځوان هلک یم او د واده کولو توان نه لرم، نو ما د خپل تناسلي علي سره اوبه وویستلې. نو حضرت ابن عباس رحمت الله علیه ورته وویل چې خیر من زنا و نکاح الام خیر منه، دا کار د زنا نه غوره دی، او نکاح چې دا بیا ترې ډیره بهتره ده. دلته د ابن عباس رضی الله قول چې دا مې چې دی کې هم راویان چې دي ضعیف راغلي دي. همداسې نور هم حدیثونه شته دی چې د ټولو د راوړلو نه تېرېږم، خو اکثریت ضعیف دي، هیڅ قوي ثقه حدیثونه پکې نشته دی. نو مجموع الفتاوا 11 جلد 504 صفحه کې په واضح الفاظ باندې راغلي دي چې لیکي چې هغوی لیکلي دي چې استمناء یا
استمناء بالید یا موټی وهل چې دي دا حرام دي، دا مطلقا حرام دي. که چیرته د زنا او د لواطت ویروي او که نه وي بیا هم حرام دي. خو که چیرته بیا شدیده ویروي او یو څوک نشي کولی په خپل نفس باندې کنټرول وکړي نو بیا موټی وهل چې دي مباح دي. مباح دي، جواز نه دی ویل، مباح دي. نو په مباح کې خو که چیرته بیا دغه کار عملا مکررا تکرارا تسلسل پیدا کی نو بیا دته په د باندې حد واجبېږي په دې سړي باندې. باید وخت محکمه اسلامي محکمه دته او نو اوس دلته حماسي اصحاب کرام مسلسل د دې کړنو دغه کړل نو په هغوی خو بیا حد واجب و. همداراز خپل کسان هم خو د چې هغوی ته دا توصیه کوله چې تاسو دا کار وکړئ نو دا ګناه کبیره شمیرل کیږي. او همداراز د تور پورې که چې عبدالله ابن عمر به روژه ماتې په ما په هیڅ کتاب کې دغه پیدا نه کړ چې عبدالله ابن عمر به خپل روژه ماتې په استمنا یا په موټي وهلو باندې ماتاو. همداراز هیڅ کتاب کې مې دا پیدا نه کړل. ته مهرباني دي وکړي ماته دا کتابونه وښیي په کوم کتاب کې راغلي چې اصحاب کرامو به خپلو بچیانو ته موټی وهل ور زده کول او همداراز په کوم کتاب کې راغلي چې اصحاب کرامو به چې سره د دې چې ودونه به یې کړي وو دوی به بیا هم په جهاد په دوران کې موټی واهه. دا دوه شو. او همداراز یو بل دغه چې دی په کتاب چې اخیری حواله ورکومه په د ابن حزم خلال الف عامن د شیخ ابو عبدالرحمن بن عقیل الظاهری کتاب دی چې په 4م جلد 130 صفحه کې وایي چې دا کار مباح دی خو د اخلاقو سره په مغایرت لري، یعنی بد اخلاقی ده. بد اخلاقی ده. نو حماسی څخه پوښتنه کوم چې آیا اصحاب کرام رضی الله عنهم بد اخلاقه کارونه کول؟ ستاله خبرو دا معلومیږي چې اصحاب کرام رضی الله عنهم بد اخلاقه کارونه کول، مګر به حال دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې ازما اصحاب چې دي د ستورو پر مثال دي، تاسو چې د هر یو پسې اقتدا وکړئ نو لاره به پیدا کړئ. نو اوس دلته ستا خبرې او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خبرې سره ټکر ته نو دلته یو خبره دا ده چې تا چې کومې خبرې کړې دي دا محض افترا او دروغ تړل دي په اصحاب کرامو او عبدالله بن عمر او په هغوی پاکو صحابه باندې او څوک چې په هغوی باندې دروغ وتړي د داسې کسانو ځای چې د دوزخ او جهنم وي. ملګرو ویډیو مخکې شیر کړئ ترڅو دغه کسانو ته ورسیږي او په دې پوه شي چې دا پخوانی وخت نه دی چې ته به خپل جهالت او ببولالې وای او موږ به تاسو ته غوږ یو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.